ایران د کمال خان بند اوبه سیستان ته رسیدلي. طالبان وایي اوبه یوازې ځایي کروندګرو ته خوشي شوي. د ایراني رسنیو راپورټونو کې ویل شوي افغانستان کې طالبان د کمال خان بند دروازې پرانیستي او د هلمند سیند اوبه ایران ته رسیدلي دي. د ایران سیستان او بلوچستان ځایي چارواکو ویلي د افغانستان په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند 2 دروازې پرانیستل شوي او اوبه د ایران هامون سیند ته رسیدلي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په ریپورت کې د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیاباني له قوله ویل شوي که خدای کول له دې بنده به د اوبو بهیر دوام وکړي چې له هلمند سیند د ایران د اوبو حقابه په بشپړ ډول تامین شي، خو د طالبان اوبو او برېښنا وزارت دا ریپورټونه ردوي. د طالبان حکومت اوبو او برېښنا وزارت ویان په یو ویډیویي پیغام کې مني چې د وروستیو روغتون له کبله د کمال خان بند کاسه ډکه شوې، خو په خبره یې اوبه یوازې د بند شاوخوا سیمو خړوبولو لپاره د ځایي خلکو له عریضو وروسته خوشي شوي دي. له دې مخکې افغانستان کې ځایي سرچینو د کمال خان بند کاسې ډکېدو تایید ترڅنګ ویلي وو چې د افغانستان ګوزره کې له دې بنده راوتلې اوبه په یو خاورین بند کې زیرمه کیږي. د ایران بهرنی چارو وزارت دا وروستۍ کې ویلي وو د هلمند سیند اوبو کې د ایران ونډه معلومه ده او د 1951 کال یو قرارداد له مخې افغان دولت د ایران حق ورکولو ته ژمن دی. د تیر 2019 کال اکتوبر په وروستیو کې ایراني رسنیو د ایران د بهرنی چارو د وزارت یو چارواکي په وینا لیکلي وو چې طالبان له ایراني چارواکو سره نارسمي خبرو کې د هلمند په اوبو کې د ایران حقابه د اوبو ونډه په رسمیت پیژندلې. د یادونې ده چې دواړه هیوادونه د هلمند پر اوبو یو تړون لري چې له مخې ایران په یوه ثانیه کې د 2 مکعب متر اوبو حق لري. ایراني چارواکو له دې مخکې بیا ویلي وو دوی ته د اوبو کمه برخه ورځي، خو په تیر کې افغان چارواکو ویلي پر هلمند سیند د کمال خان بند له جوړېدو مخکې ایران ته تر تړون ډېرې اوبه تلې.